که تاسو په ورځني ژوند کې ټلیفون یا موبایل ډیر زیات کاروئ او ورڅخه د خلاصون په لټه کې یاست، نو دغه معلوماتي مطلب ستاسو لپاره دی. تمه ده چې راسره تر پایه واوسئ او دغه مطلب نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. په هند کې یوه سروې شوې چې هغه سروې ښیي چې خلک په هره اومه دقیقه کې خپل ټلیفون خلاصوي او په ټلیفون کې ښکته پورته په معلوماتو پسې ګرځي، کله فیسبوک ته ځي، کله ټیک ټاک ته ځي، هلته ویډیوګانې ګوري، کله هم ټویټر ته سر ښکاره کوي او یا هم په نورو پلیټفارمونو کې اخته وي او خپل وخت اړوي راړوي او پوهېږي هم نه چې وخت ګوري ساعتونه وخت یې هسې بې ځایه اړولی وي. نو د دغه کار څخه د خلاصون لپاره د روان کال په فبروري میاشت کې د ګلوبل سولیډریټي په نوم باندې یوې ټولنې یو نړیوال پراخ کمپاین پیل کړ او دغه کمپاین سره په ډېر لنډ وخت کې میلیونونه انسانان یو ځای شو. د دغه کمپاین هدف یو دا و چې هغه خلک چې ټلیفون کاروي هغوی د خپل ټلیفون کارونې ته بیا کتنه وکړي او دا وارزوي چې دوی باید ډېر ټلیفون استعمال نه کړي. بل اړخ روغتیایي ده چې د دوی هدف دا ده چې د ټلیفون کم کارونې سره د انسانانو هغه روغتیایي حالت ښه کیږي او د ډېر کارونې سره طبعا معلومه ده چې ستاسو په روح او روان باندې د ټلیفون ډېره کارونه تاثیر لري، تاسو بې خوبه پاتې کیږئ، ستاسو روزمره ژوند کې چې کومې بوختیاوې دي تاسو له هغه څخه لرې پاتې کیږئ، دا شان ذهني خلاو سره تاسو مخ کېدلی شئ او ستاسو په روزمره کاروبار باندې هم دغه چاره تاثیر لري. نو له همدې وجې دغه کمپاین چې کله شروع شو نو په ډېر لنډ وخت کې خلکو د پی اف اف او د ټریپل اف په نوم باندې هشټیګ شروع کړ په سوشل میډیا کې او کوشش یې وکړ چې خلکو ته پیغام ورکړي چې د ټلیفون ډېره کارونه چې ده دا ستاسو سلامتیا ته زیان رسوي او ستاسو ورځنی ژوند چې ده هغه خرابولی شي. نو دوی په دې تړاو ډېر زیات تصویرونه هم په سوشل میډیا کې او په ډیجیټل نړۍ کې شریک کړل. دوی د خپل ټلیفون د کارونې هغه سکرین ټایم چې ده د هغې عکسونه یې واخیستل او په سوشل میډیا کې شیر کړل. نو دغه کمپاین لا هم روان ده او روزانه ورسره خلک یو ځای کېږي، میلیونونه انسانان د دغه کاروان ملګري شوي دي ځکه دوی پوهېږي چې د ټلیفون زیاته کارونه د هغوی ژوند ته زیان رسوي. نو که تاسو هم د دغه کاروان یا د دغه کمپاین غواړئ چې ملګري شئ نو دغه دوه هشټیګونه چې تاسو ته ما وویلې پی اف اف او اف 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 چې د پی اف اف مطلب دا دی چې فون فری فبروري، یعنی دغه کمپاین فبروري کې شروع شوی و یا فری فون فبروري، نو دې لپاره دغه دوه هشټیګونه ډېر زیات استعمال شوي دي. نو همدا اوس تاسو هم کولی شئ چې خپل ټلیفون راواخلئ او هغه سکرین ټایم چې ستاسو کوم ده هغه د همدغه ویډیو لاندې پوسټ کړئ او یا هم لاړ شئ نورو هشټیګونو سره تاسو ملګري شئ، خو دغه کار قوي او غښتلې اراده غواړي ځکه له ټلیفون څخه لرې پاتې کېدل حتی ما ته هم سخت دي، تاسو ته هم سخت دي، خو راځئ په کلکه دغه هوډ او اراده وکړو چې له دې وروسته به د ټلیفون کارونه کموو، خپلې روغتیا ته به پام کوو او دا شان خپل ورځني ژوند ته به هم توجه کوو. نو تمه ده چې دا مطلب ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. تر بل مطلبه تاسو نه اجازت غواړو. ښې چارې.